تاسو هرګز سترګې مه پټوئ په دې څلورو علاماتو باندې. کچرې دا علامات تاسو ته وي یا ستاسو په رشته دار کې چاته هم وي او کچرې په دې دوران کې تاسو د خپل صحت خیال ونه ساتلو نو بیا دا علامات دومره سخت شي چې د دې علاماتو نه انسان ته مرګ هم راتلی شي. نو په هغې کې د ټولو نه اول دا دی کچرې تاسو ته ډېره زیاته ستوماني وي او ډېر زیات تکاوټ وي تاسو ته او ستاسو وجود ډېر وخت نه خوږیږي تقریبا د 3 میاشتو نه ونیسه تر 6 میاشتو پورې. نو په دې دوران کې تاسو ته د خپل صحت خیال ساتل پکار دی او په دې دوران کې تاسو چیک اپ کول ضروری دي ځکه چې دا علامات خو د شوګر هم کېدی شي، دویم دا چې دا د زړه د وجې هم کېدی شي او دریم دا چې دا د وینې د کمی د وجې هم کېدی شي او څلورم دا چې کم ته موږ تایرویډ وایو او تاسو ورته غوړ وایې په پښتو کې نو دا د هغې د وجې هم کېدی شي او تاسو چې په وخت باندې د دې علاج وکړئ نو دا مسله تاسو ته غټېدی نه شي بلکې ستاسو دا مسله بیا ختمېدی شي. او دویم علامات دا دي که چېرې ستاسو په سینه کې ډېر زیات درد راځي او دا درد ستاسو په سینه کې وي بیا ستاسو ولی طرف ته ځي او بیا ستاسو په لاس کې راځي او یا ستاسو ملې طرف ته ځي یا ستاسو خولې طرف ته راځي نو په دې دوران کې ستاسو د زړه مسله هم کېدی شي، ستاسو د پیپړو مسله هم کېدی شي او ستاسو د معدې مسله هم کېدی شي. نو په دې دوران کې خامخا تاسو ډاکټر ته ځان وښایئ او که چېرې ستاسو په سینه باندې ډېر زیات سخت درد راځي نو په دې دوران کې به تاسو سمدستي ډاکټر ته خپل ځان وښایئ ځکه چې دا د هارټ اټیک کېدلو خطره هم کېدی شي په دې دوران کې. دریم دا که چېرې ستاسو وزن ډېر زیات کمیږي، نه تاسو ورزش کوئ نه تاسو داسې کار کوئ او نه تاسو خوراک کم کړی وي خو بیا هم ستاسو وزن په کمېدو باندې وي او ډېر زیات کمیږي نو په دې دوران کې به هم تاسو خپل ځان ډاکټر ته وښایئ ځکه چې په دې دوران کې ستاسو د غوړ مسله کېدی شي او په دې دوران کې تاسو ته د کینسر لګېدو خطره هم کېدی شي. او څلورم علامات دا دي که چېرې ستاسو په یو اندام پړسوب شروع شي او په هغه کې درد شروع شي او د هغه د وجې نه په تاسو باندې تبه راځي نو په دې دوران کې به هم تاسو ډاکټر ته خپل ځان وښایئ ځکه چې په دې دوران کې بیناین سیسټ ورته ویلی شي د هغې خطره وي او د هغې نه بعد بیا د کینسر خطره وي. نو په دې دوران کې دا څلور علامات که چېرې تاسو ته وي یا تاسو رشته دار کې چاته هم راپېښېږي نو په دې دوران کې خپل ځان ډاکټر ته ښودل ستاسو دپاره او ستاسو د صحت دپاره فایدهمند دی ځکه چې په دې دوران کې دا بیماري په شروعات باندې وي او کله چې دا بیماري کرونیک سټیج ته لاړه شي یعنی سخت سټیج ته لاړه شي نو بیا د دې علاج هم ګران شي او د دې بیمارۍ نه ځان خلاصېدل هم ګران شي.